سترو په هم بیا دیره کې خخلم تا دیره زیم بیجان بیمش پا کسان غوارم عاجل عملیات تر سره کوم هغوی د درنې وسلې او لاسي بمونه واخلي او زر د وسواله یا دیره ته راشي زه سنګوریان هم درته خخوم سمه ده بیژن فکر د ډېر خراب شوی ډاکټر ویټامین درکړل ژوند یې اوسې لوري فرید چې له تا نه مخکې له کومې ښځې سره واده کړی و هغه باید زما په عمر یوه لور ولري هڅه وکړه چې یاته دې راولې فرید په دې اړه هېڅ هم نه دي ویلي ما خو وویل چې زه نه پوهېږم لورې نور له ما داسې پوښتنې مه کوه همدارنګه فرید ښه کېږي له هغه نه پوښتنه وکړه هغه به درته هر څه ووایي زه ډېره غواړم چې زموږ په کور برید وشو مور مې زه وژغورلم خو مور مې پلار مې او کور مې له لاسه ورکړل ما باور درلوده چې هغوی مړه شوي دي خو وروسته له سخت حقیقت نه خبره شوم روغتون کې چې هغه زناور فرید پروت دی هغه زما د پلار ورور دی یعنې کاکا مې دی هغه زناور زما پلار ته دا میښی و مور او خور یې راته هغه زناور له ځان سره ساتلي ډېر کلونه مې داسې تېر کړل چې کورنۍ مې وژل شوې خو زه پوهېږم چې هغوی ژوندي دي ترورې زه هغوی پسې ګرځم کیدای شي چې هغوی په رښتیا مړه شوي وي مړه دې مړه شوي ما مې خپل پلار ولیده ترورې ژوندی دی پوهېږم مور او خور مې هم ژوندي دي څوک دی چې لیدلی کېدای شي هغه ستا پلار نه وي پلار دې ولې له تا نه وتښتې لورې زه نه پوهېږم خو کېدای شي کوم لامل یې وي چې هغه له ما نه وتښتېده که څوک پوه شي چې لور دې ژوندی ده او له سنګوریانو سره کار کوي دیله نو په دې سیمه کې چې د قدس د اردو کوم کسان زما د لاس لاندې دي د سنګوریانو په وړاندې په پرله پسې ډول د هغوی د ختمولو پړه په مونږ اچول کېدلی شي سنګوریانو ته د جاسوسۍ په تور تورنیږو نو په داسې یو حالت کې بیا د قدس د اردو اړوند مسؤلین او د القاعده مسؤلین ستا زما او د بیژن د وژلو فرمان حتما صادروي دیله یسلیم لورې ومې بخه ته به هېڅکله هم خپله مور او خور پیدا نشي کړی لورې خو دا هر څه به ستا په ګټه وي لورې
چیرته ځئ؟ بې ځایه نه په تمه کېږم، زه د هغه سره نشم لیدلی. صبر وکئ، زه در سره مرسته کوم چې له فرید سره ووینئ. خدای دې زلال او ماشومانو ته جنت فردوس نصیب کړي. موږ ټول تا سره په غم کې شریک یو. همت ولره، ته موږ ته پکار یې ډاکټره. سردار ډاکټر یوازې ما پرېږدئ. عامه پرځا کې قومندان صاحب. په وخت کې ختموو. اوس خواره شي. Salam. Ama canı osnaşta. Of, asma korkuyorum şu. ډاکټره هغه کس ته سزا نه پاتې کېږي. اوس نو فرید زموږ لاس کې دی. هغه ټوټه ټوټه کوم مشه. هغه ټوټه ټوټه کوم. لاړه شي دیلا ترورې. ودرېږه هی موږ ونه ولې چې د فرید څنګ ته تلل منع دي. ما اجازه ورکړه چې دننه لاړه شي. سردار وویل چې د فرید څنګ ته باید هېڅوک لاړ نه شي. هېر دې کړل، مسؤلیت زه په غاړه اخلم. داسې ده، سمه ده، مهرباني وکئ. هغې د وروستي ځل لپاره خپل خاوند لیده. که هغه زنه ورسره وویني نو څه به یې لاسته راشي. همدارنګه ته دا ښځه ښه پېژنې اصلي. دیلا ترور زما ژوند وژغورې نازه. هغه ډېره ښه ښځه ده. موږ څومره ښه خلک ولیدل اصلي. دا چې فرید نیول شوی که قدس اردو له هغه نه تېر شوی وي او هغې ښځې ته یې د وژلو دنده ورکړې وي. راغلم چې له تا سره خدای پاماني وکړم فریده. ترورې ژوند یو څه لري. خبرې کوي. دا څه ویل غواړي؟ څه ویل غواړي؟ ووایه. څوک څه ویل غواړي؟ زر ووایه. هغه دیلا راځه لورې، کله چې په هوښ راغې هر څه به درته ووایي. خدای دې له تا نه راضي شي. هغه ته مې وویل چې زه له تا نه جلا کېږم. څه خبره ده؟ ډاکټر ته غږ وکئ.
د کوټې نه ووځئ هیله کوم د باندې ووځئ سره وګورئ ختم شو په سیمه کې د قوس د اردو د عملیاتو مسؤلیت ستا په غاړه دی دیله لومړی یې دنده ده چې زموږ دښمنان سنګوریان ختم کړي لومړی ته وژل کېږي جګړه نه وحی بیا پیدا شوه داسې چې د نن لومړی ته وژل کېږي څنګه درته یې وایم شی نه وحشیانو سنګار ونیسئ هله شاهینه د موټر لاندې دننه شئ هلته د موټر لاندې شه راځه ته ښه یې ښه یم معمولي جګړه شوه شاهینه زر له هغه ځای نه راوځئ زر کوئ زر کوه اصلي زر کوه شاهینه زما رایه ښه یې ها ښه یو قمندان صاحب ښه یو سبا وسط الساق وحشيانو هغه څه وکړل خیر کې خدایا سمه ده تسلیمېږم ډاکټره هغه مه وژنه میدان ته شئ نور څوک شته څرګوئ میدان ته راوځئ تاسو هم دومره کسان وئ وحشیانو هغه وحشیانو شپږ کسان نه ول ها رښتیا وایي بل کس هم شته ته چېرته یې ځناوره میدان ته راوځه میدان ته راوځه تاسې ټول یې سم واورئ د خپلې مېرمنې او د خپلو بچیانو حسابیله تاسې ټول سره کوم ځناورو کېدای شي بېژنو نجلۍ په ما ډاس کړی وي هغه ډېره لرې نشي تللی زر کوئ هغه پیدا کوو زر کوه اصلي
څه دې خراب کړل غلی شهر قمندانه دې خوا ته وتښتېدله دې کار ته وګوره هر څه یې خراب کړل نه پوهېږم دا جلۍ څه شوه بیژن په سومریانو مې برید وکړه مورې ګوره لورې هغوی ټول در پسې دي ډېر پام کوه مورې مالا هغوی نه وژغوره قمندان صاحب هغې همدلته ځان پټ کړی ډاکټره موږ دې خوا ته ګورو اصل شاهینه تاسې دې خوا ته وګورئ مورې هغوی ډېر روان دي هله زر کوه ماله دوی نه وژغوره السلام علیکم قمندان صاحب وعلیکم السلام موږ یوه جلۍ لټوو دلته هېڅوک نه دي راغلي قمندان صاحب ماشا څه خبره ده ډاکټره زر کوه چې زه نشته څوک نشته قمندانه دا ډازو غږ شو ماشا وګورئ موږ هغه جلۍ نیوله کوم کس لیدلی و زموږ فکر یې دې خوا ته که هغه جلۍ هم وتښتېده ډېر ښه وخت کې دې ډازې وکړې مورې بیژن انا نه هغوی زه نه ولم مورې ته ډېر غلط کار کوې بیژن په سنګوریانو برید کول تېروتنه نه ده فرید دا کار ډېر وکړه خو کوم څه یې لاسته رانه وړل مورې پلار مې دې ولیده هغه څنګه دی نور د فرید خبره خلاصه شوه هغه مړ شوی خدای دې هغوی ووهي هغوی ټول وژنو ارامه اوسه لورې ښه څه کوم مورې د ایراني جاسوسانو مشر ما سره اړیکه نیولې وه ویې ویل دا چې فرید مړ کېږي نو موږ نه غواړو چې د قدس اردو فعالیتونه په سیمه کې ودرېږي د هغوی اردو پرېکړه کړې چې موږ باید هغه د بارانه ډک سنګوریان ختم کړو بیژن څنګه له زرو کسانو سره هم سنګوریان نشو ختمولی د ډاکټر د کورنۍ د وژلو نه وروسته هغوی بیخي لیونیان شوي دي سنګوریانو ته د زیان رسولو لپاره ډېرې لارې دي دا ځل په قرارګاه برید کول لري که هلته د هغوی یو عسکر هم ووژل شي نو هغوی پرې ډېر ځورېږي بیژن
صبر وکړئ. ماشا دوی دا زما چېرته بیایي؟ عدلي تپته یې وړي ډاکټره. دا نشي مړ کېدلی، نشي مړ کېدلی. سمه ده ډاکټره، صبر وکړه ډاکټره. دا به ښه ژر کوئ، صبر وکړئ. بیا خوشې کړه، نشي مړ کېدلی. خوشې مې کړه، خوشې مې کړه. صبر وکړه ډاکټره، ارامه اوسه. هغه په امبولانس کې باګ دی، په کثافاتو کې وغورځوئ. سمه ده، ارامه اوسه ډاکټره. خوشې مې کړه، خوشې کړه. بس کوئ، غلی شئ. حرکت وکړئ ډاکټره، درته وایم ارامه اوسه، ارامه اوسه. ډاکټره زر کوه، ځه ته لاړ شه، کور کې لږ ارام وکړه. خو په کور کې څنګه ارام وکړم ماشه؟ هلته هېڅوک نشته، زلال نشته، ناصب نشته، قادر نشته، عایشه نشته. هلته خو هېڅوک نشته ماشه، هلته هېڅوک نشته. اصلی شاهینه، تاسو له ډاکټر سره کور ته لاړ شئ او څنګ کې اوسئ. ډاکټره زر کوه چې ځو. نازا ټول هلکان دې راټول شي. روغتون کې زموږ کار خلاص شو. ځو ډګروال ته راپور ورکوو. سمه ده سرداره. نام ډېر شاید نه ول اصلي ژوندی اوسه هغې. زه یوازې پاتې شوم، سوه شوم. کور کې مې هېڅوک نشته، یعنې زه به نور هېڅ هم نشم کولی. یعنې حیران پاتې یم چې څه وکړم. خدای دې صبر درکړي ډاکټره. هغوی زما هیلې مې نه کاروشتونکې، هیلې مې ولاړې، خاورې شوې، اوبو مې وړې. هغوی زه یوازې پرېښودلم. راولاړم. ټلیفون کې دې زنګ دی ډاکټره. ورپسې مه ګرځه. اصلي ډاکټره خبرې وکړه. باندې څوک یې؟ د قرارګاه ساتونکی احمد تورحان یم. یوه جلۍ تا سره خواخوږۍ ته راغلی. نوم د سړی خور بیجان د بیژن په نوم جلۍ ده. ورته ووایه چې ډاکټر له چا سره نه ګورې نشته. څوک و؟ یوه جلۍ غواړي چې ما سره خپله خواخوږي شریکه کړي. افسره را دې شي را دې شي، ډاکټر ورته په تمه دی. سمه ده، مهرباني وکړه خورې. ډاکټره له انسانانو نه په تښتېدلو ژوند نشي کولی. اصله رښتیا وایي ډاکټره. شاهینه لاړ شه ورته ووایه چې لږ چای تیار کړي. موږ هغه جلۍ دلته راولو. ښه ده، ښه سمه ده. سخته ده ملګریه، هغه خپله ټوله کورنۍ له لاسه ورکړه. خدای دې ورته صبر ورکړي. که زه وای عقل مې له لاسه ورکوه. ګوره ملګریه، کله وایم چې راځه د دې واده کولو له مسالې نه تېر شه. یعنې ته وګوره سردار قمندان صاحب څومره بېغمه دی، خو د ډاکټر حالت ته وګوره، د اصلي حالت هم خراب دی. د خپلې کورنۍ په اړه فکر کوي
فکر یې ډېر ګډوډ شوی یعنې واده او کورنۍ مې ته مناسب نه ده. چټیات مه وایه. دا ته څه وایې؟ داسې چې دا موټر ته به هم نه پورته کېږو چې پېښه ونه شي. ملګریه ته دا بیر ونیسه. نور نو خدای مهربان ذات دی. همدارنګه ژوند یو امتحان دی. امتحان تل سخت وي وروره. دا خبره مه هېروه. هلته څوک دی ها؟ چېرته؟ ودرېږه صبر وکړه. ودرېږه وړاندې را نه شي. دلته چاته اجازه نشته. ګورئ زه مېلمستون ته تللم لاره مې ورکه کړه. ووایئ هغه چېرته دی؟ راته یې وښایئ. مېلمستون چېرته دی؟ مېلمستون خو دې خواته دی خورې. دا د مهماتو ډیپو ده خورې. دلته مه ګرځه. دې خواته لاړه شه خورې. هغه مننه کوم. ساتونکو د خطر زنګ ووهئ. د مهماتو په ډیپو برید شوی دی. هلته ده. ودرېږه ودرېږه. زر کوئ تاسو ورپسې ورشئ. سمه ده. ودرېږه. درته وایم ودرېږه. علي څه خبره ده؟ د مهماتو په ډیپو برید شوی شایینه بمې ایښی دی. زر کوه. ډاکټره ودرېږئ. سمه ده. ښه کېږي. عبدالله دې خواته راشه. عبدالله زر کوه دې خواته راشه. کاروشتونکې څه خبره ده؟ په ډیپو کې بمې ایښی دی. الله الله داسې څنګه وشول؟ هلته نه څوک ډیرې نه شوې. ځه لاړ شه. ته مېرمن او ماشومان لرې. هیله کوم ځه لاړ شه عبدالله. ځه لاړ شه که نه. چټیات مه وایه. زه تاسې دلته نشم پرېښودلی. دا دی وګوره. کومه مېرمن او ماشومه درلودلی نو هغوی به چا ساتلي وه. ګوره کم عقله ساتونکی خدای دی. ته نه یې. عبدالله زر کوه ته لاړ شه. ځه ډاکټره ساتونکي ژوندي دي. هغوی هلته نه شو پرېښودلی. ودرېږه. دې خواته راشه. دې خوا شه. لا کېدای شي بم نه لرې. ځان یې د کنټرول لاندې صبر وکړه. لږ صبر وکړه. کېدای شي چاودنه وکړي. زما کورنۍ ختمه شوه. که زه ژوندی پاتې شم یا نه شم څه به وشي؟ ودرېږه ډاکټره. درته وایم ودرېږه. اوس به دا ځای بدل ځای بدل شي. پورته شه. زه کوه پورته شه. قمندان صاحب د سنګوریانو په ډیپو باندې برید وشو. د مطلوب له راپور غواړم. امر پر ځای کېږي قمندان. دا د قدس د اردو کار دی. بیا دې هم په خپله خوښه کار وکړه بیژن. بم ته مو د دې ځای نه چاودنه ورکوله. زه یې ولیدلم. د دې لپاره چې بم شنډ نه کړي وخته مې ورته چاودنه ورکړه مورې. اوس نو زه هڅه کوم چې له دې ځای نه ووځم. ودرېږه.
ده هماغه چې زه په تابوت کې ښخه کړې وم هغه هم زما کور ته دننه شوه ته نوره ختمه شوې کېدای شي دا ځای د وتلو لاره ولري دا انځور نشي کېدلی دا خو زما د خور انځور دی هېڅ پوهه نه شم دا انځور نو دلته څه کوي وسله دې وغورځوه وسله دې وغورځوه که نه نو ولم دی وایم وغورځوه آخر هم د حساب کول وخت را ورسېده درکه هغه انځور د چا دی دې کور کې څوک اوسېږي تا ته څه زر پروت وکړه وایم هغه انځور د چا دی زما دی ته دروغ وایې عسکري ما ته وګوره پیاوې ګولۍ د کار خلاصېږي اعصاب مې مه خرابوه داسې نشي کېدلی نشي کېدلی نه ته زما تا خپل عقل له لاسه ورکړی لاسونه دې وړاندې کړه ته یسلیم یې خور مې یې هغه انځور کې د غېږې ماشومه زه یم دا ته څه شټیات وایې ها هغه انځور له ما سره هم شته صبر وکړه داسې مه کوه دا انځور دې له کوم ځای نه پیدا کړه حال ووایه له کوم ځای نه دې پیدا کړه ته څوک یې مکارې هغه د غېږې ماشومه زه یم ته مې یسلیم خورې یسلیم یې نشي کېدلی ته زما خور نشي کېدلی ته زهرا پېژان نشي کېدلی زهرا پېژان زه یم خورې زهرا پېژان یم زهرا پېژان خورې مرګ لاشه 2 ساعتونه ټپیان شوي دي خو حالتونه یې لږ څه خراب دي ډېر مهمات له منځه لاړل مشه ټول مهمات یې بل ځای ته لېږدولې دي شکر دی چې یو لوی مصیبت نه وژغورل شو تاسې ونیول شو څنګه نه خو ټول عسکر ورپسې دي یعنې نشي تښتېدلی قرارګاه کې خواره شئ ټول ځایونه د کورونو په ګډون ټول ځایونه ولټوئ سمه ده سمه ده مشه مور مې ژوندۍ ده ژوندۍ ده ډېر شکر دی ته هم ټپي شوي یې موږ باید دا وینه ودروو صبر وکړه صبر وکړه دا داسې ونیسه زه باید زر ته روغتون ته ورسوم څه کوه صبر وکړه خورې ته هغوی ما ووینې نو نیسې مې کېدای شي ټپ د ګواښ کوونکی ژوند به د ګواښ سره مخ شي باید روغتون ته لاړ شو بله چاره نه لرو ته غواړې چې هغوی ما ونیسي څنګه خورې ما ته نوی پیدا کړی یې فرید مړ شو د هغه د ټولو جرمونو پلا به په ما واچول شي او زما پاتې ټول عمر به په زندان کې تېر شي په دې اړه فکر وکړه تا څنګه په دې کارونو کې ځان ښکېل کړ خیر دی ما له دې ځای نه وباسه خیر دی خورې زه نشم کولی موږ باید زه روغتون ته لاړ شو بله چاره نشته دا چې هغوی مې ونیسي چې ماشوم نو ښه به وي ټول ځایونه ولټوئ
شاهین راځي. زه پوهېږم چې خاوند له تا سره ډېره مینه لري. هغه به له تا سره مرسته وکړي چې ما وباسې. نه یې کوي. شاهین د هېواد له خاینانو سره مرسته نه کوي. همدا سبا راغی. خیر دی، ما هغوی ته په لاس مه ورکوه چې ومې وژنې نو ډېره به ښه وي. اصلي دا څه دي؟ غوجاله ده چې همداسې دننه کېږي. هغه ستوري والا امر کړی چې ټول ځایونه ولټوئ. ښه، یعنې هغه جلۍ دننه ده او زه یې پټوم. سمدلاسه مه غوسه کېږه. ما دا ټول ځایونه ولټول، دلته څوک نشته. که غواړې راځه ته یې هم وګوره. نه زر کوه راځه. زر کوئ ملګرو، اوس بل بلاک ته ځو. راځه. خیره دی، ته ولې نه راځې؟ هغه الک بس ښه نه دی شینا. زه به لږ ارام وکړم. سمه ده، زه هم پاتې شم. نه اړتیا نشته. ته هلته لاړ شه. زه لږ ارام کوم بیا راځم. ته راته لږ وارخطا ښکارې. څه خبره ده؟ زه ښه یم، ستونزه نه لرم. زه ته لاړ شه. سمه ده، زه زما اصلي. خورې ما خپلې مور ته بوځه. ته ولې غلی شوې خورې؟ بیژن، زه یو عسکره یم، خو ته زه هم ستا خور یم. خورې ستا وړه خور زهره. بیژن، موږ روغتون ته ځو زهره، بله چاره نشته. زه پوه شوم، اندېښنه مه کوه. ته ما هغوی ته په لاس ورکوې. ښکاره ده همداسې کوې. زه د هېواد خاینه یم او تا ښکاره. ښه ده، داسې چې د ما هغوی ته په لاس ورکه. همداسې وکړه. خپله خور دې زندان کې وغورځوه. تا ته زما د وژلو هڅه کړې بیژن. زه تل دې شېبې ته په تمه شوې یم چې اتل کسکه په دې سترګو ولم. دا خپل قبر کې وغورځېدي. ډېره خجلې. ما ته دې ولې هېڅ نه ویل؟ ها، زه یو عسکره وم. ته یوه جاسوسه وې چې هېواد ته دې زیان رسوو. څه مې کړي وای؟ شاهین دی. خورې هغه راځي، هغه مې ویني. خورې خیر دی، ومې ژغوره که نه؟ اصلي
سالینه له پزې نه مې وینه لاړه ټول ځایونه پرې ککړ شول دا دومره وینه ستا له پزې نه لاړه ته څه کوې شاهینه ما باور نه لرې ګوره اصلې ستا له پزې نه ډېرې وینې تللې راځه چې روغتون ته لاړ شو نه څه وایې اندېښنه مه کوه د ګرمې هوا له امله وشو سمه ده صبر وکړه صبر وکړه هغه جلۍ څنګه شوه بامې ښودونکې جلۍ مو پیدا کړه نه لټه وویې سمه ده په هر حال ته ارام وکړه سمه ده